نن د جوزا لومړۍ نیټه ده. د کابل ښار د جوزا په لومړۍ ورځ د امنیتي ځواکونو لخوا سهار مهال د څو ساعتونو لپاره تړلی و او ارګ ته په غځېدلو لارو کې نظامي وسایط لیدل کېدل. د لارو دغو بندول ګڼه ګوڼه رامنځته کړې وه. د ځینو په باور حکومت ښایي له دې ویرې چې د جوزا په لومړۍ د حکومت په ضد لاریونونه وشي دا تابیا نیولې وي. څو ساعته وروسته لارې بیرته پرانیستل شوې او حالات عادي شول. ټیلر ولاړ دي، جادې بند دي. دغه احساس دولت کوو چې نن تظاهرات راوځي، خلک راوځي جادې ته، چیغې وایي چې د رئیس جمهور وخت نیټه پوره ده، باید دغه موقتي حکومت د اعلان کړي. د ولسمشۍ د ټاکنو له 12 کاندیدانو نه جوړې شورا د دوشنبې په ورځ وویل چې د ولسمشر غني دوره د جوزا له لومړۍ نیټې نوره ختمه ده او باید سرپرست اداره رامنځته شي. دغو کاندیدانو ویلي و چې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د بې ثباتۍ او بحران مسؤل ولسمشر غني دی. د شورا ولسمشر غني ته 2 وړاندیزه لرل، یا له راتلونکو ټاکنو منصرف شي او یا له جوزا وروسته د حکومت سرپرستي وکړي. د ولسمشۍ د ټاکنو نوماند شاه حکیمي وایي نور ولسمشر غني قانوني حکومت په واک کې نه لري او غیر مشروع دی. دا حکومت سلنن غیر قانوني حکومت ده. دوی باید جرأت کړی وای پرون کاندیدانو سره د دوی ناسته باید سوی وای او یوه د حل لاره باید ایستلی وای. متاسفانه خپل لجاجت ادامه ورکړه چې په دې کې لاریونونه، کنفرانسونه، مدني حرکتونه، مدني نافرمانیانې هم د عام خلکو په واسطه هم د مامورینو په واسطه. خو ځینې حقوق پوهان بیا د ولسمشۍ د کاندیدانو دا غوښتنه چې سرپرست حکومت دې جوړ شي د اساسي قانون خلاف بولي. حقوق پوه کبیر رنجبر وایي د سرپرست حکومت یاد هیڅ په قوانینو کې نشته. دغه ادعا د مخالفینو د عبوري حکومت یا د موقت حکومت، سرپرست حکومت، دا ټول موږ له چوکاټ د نظامه کاږي، د هیڅ قانوني بنسټ نه لري. دا چې رئیس جمهور باید خپل کار ته ادامه ورکړي، د شپېتمه ماده خپله نیمګړې ده. ولسمشۍ ماڼۍ د کاندیدانو دا غوښتنه نه مني او وایي چې ولسمشر غني د جوزا په لومړۍ نیټه په ارګ کې خپلو کارونو ته ادامه ورکړې ده. ولسمشۍ ماڼۍ دا هم ویلي چې د ولسمشر غني د کار موده د سترې محکمې د پریکړې په اساس دوام کوي. سترې محکمې 1 میاشت وړاندې تر راتلونکو ټاکنو پورې د ولسمشر غني موده غځولې وه. رحیم ګل څاروان، اشنا تلویزیون، کابل.